السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت اوسئ، د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. خو د لوست د پیل څخه مخکې غواړم چې ستاسې کورنۍ دنده وګورم. کورنۍ دنده مو راوړې؟ ډېر اعلی، حتما مو راوړې. همداراز غواړم چې په تېر لوست باندې لږ رڼا واچوو. زموږ او ستاسو تېر لوست د څه شي په هکله و؟ د اوبو د ساتنې په هکله. ګرانو زده کوونکو، اوبه زموږ یو طبیعي او ملي شتمني ده. نو د اوبو په ساتلو کې باید موږ او تاسو څنګه هڅې وکړو؟ یعنې د اوبو هغه سرچینې او ذخیرې باید وساتو چې هغه څه دي؟ واورې دي. زموږ او ستاسو هیواد یو غرنی هیواد دی. نو چېرته چې واوره ساتل کیږي په غرونو کې دي او بل په ځنګلونو کې. یعنې د ځنګلونو د وهلو څخه ډډه وکړو تر څو چې زموږ اوبه ضایع نه شي. او همدارنګه اوبه باید ککړې نه کړو. دا د اوبو بل ډول ساتنه ده. همدارنګه اوبه په احتیاط سره مصرف کو، یعنی اسراف ونه کو. نو په دې شکل اوبه ساتل کیږي او هم ککړېږي نه. دا زموږ او ستاسو تېر لوست. نن غواړم چې د طبیعي منابعو یو بل مهمه منبع یا سرچینه تاسو ته معرفي کوم. یعنی نن موږ او تاسو غواړو چې د اتم ټولګي د بیولوژي د مضمون د 5م څپرکي څخه چې د کتاب مخونه مو 83 څخه تر 4 پورې دی او د لوست په حساب 9 لوست راځي چې ستاسو انشاءالله آخرنی لوست به د اتم د ټولګي وي. او همدارنګه غواړم چې د دې لوست په موخو باندې هم رڼا واچوم. موږ او تاسو به په دې لوست کې بله مهمه سرچینه د طبیعي منابعو یعنې ځنګلونه وپیژنو او همدارنګه د طبیعي منابعو په ساتنه کې باید هڅې وکړو او همدارنګه هغه ضررونه چې طبیعي منابعو ته او خصوصا ځنګلونو ته رسیږي د هغې څخه باید مخنیوی وکړو چې انشاءالله دغه پوهه، مهارت او ذهنیت به د لوست تر پایه په موږ کې پیدا شي. راځو خپل لوست ته. بسم الله الرحمن الرحیم. ځنګلونه همدارنګه د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دندې. دغه دوه موضوع به انشاءالله د دې لوست تر پایه په کامل ډول وپیژنو. اول راځو ځنګلونو ته. ګرانو زده کوونکو، تاسو به ځنګلونه حتما لیدلي وي. یا کوم په سترګو نه وي لیدلي نو د هغې انځورونه او همدارنګه فلمونه به هم د ځنګلونو تاسو لیدلي وي. ځنګلونه په خپله زموږ او ستاسو د بایوم کتله تشکیلوي. یعنې دا هغه کتله ده چې په دې کې ډیر ژوندي موجودات دي. یعنې هم نباتات شته، هم حیوانات شته او هم انسانان له دې نه کار اخلي. نو دا یو ژوندي کتله دی. د بایوم یوه کتله دی. او همدارنګه د ځنګلونو په ساتلو کې او هم په تخریبولو کې د انسانانو رول ډیر مهم دی. یعنی حیوانات دونه ځنګلونو ته ضرر نه پیښوي لکه چې موږ او تاسو انسانان ځنګلونو ته ضرر پیښوو. په عادي حالت کې ځنګلونه یو طبیعي او ملي شتمني ده. یعنی هغه شتمني ده چې ټولو پورې مربوط دی او موږ او تاسو په تنهایی دا حق نه لرو چې د ځنګل ونې او بوټي قطع کړو. په دې خاطر چې د سون د موادو په خاطر یا د ګرمولو په خاطر له لرګو نه یې کار واخلو. هیڅکله داسې مه کوئ.
ځکه چې په ځنګلونو کې زموږ نور منابع ساتل کیږي، لکه واورې ساتل کیږي پکې، حیوانات ساتل کیږي پکې، نباتات ساتل کیږي پکې. نو ځنګلونه باید د یو ملي شتمني په حیث وساتو. د ځنګلونو په ساتنه کې زموږ دندې څه دي؟ موږ څه باید وکړو؟ ګرانو زده کوونکو، تاسې باید ځنګلونه د فوسیلي سونګ په حیث، یعنې د سوځولو په حیث له ځنګل نه استفاده کوئ مه. فوسیلي سنګ مثلا پکې ډبرې سکاره دي، د ډبرو سکاره، همدارنګه نفت دی، یا تیلونه دي، ګاز، دا د فوسیلي منابعو نه لاسته راځي. یعنې نه ډبره سکاره، نه نفت او نه ګاز نوي کیدونکي نه دي. ده نو د دې په ساتنه کې ځکه باید موږ او تاسو هڅه او هاند وکړو چې دا نه نوي کیدونکي منابع دي. او همدارنګه د ځنګلونو څخه، ځکه چې ځنګل د سوځولو په خاطر د دې د ونو او بوټو څخه باید استفاده ونه کړو، ځکه چې په ځنګلونو کې حیوانات، نباتات او مختلف ژوندي موجودات شته. په تېر لوست کې موږ تاسو وویلې چې حسیني قازونه یا مارغان په ډنډونو کې ژوند کوي. که موږ د دوی ډنډ وچ کړو نو په نتیجه کې دغه د حیواناتو نسل هم له منځه یوړ، ځکه په ځنګلونو کې ډنډونه هم دي، د اوبو ذخیرې هم دي، د واورو ذخیرې دي پکې. د ځنګلونو قطع کول د اوبو له منځه وړل هم دی، د ډنډونو له منځه وړل هم دی، چې په هغه کې مختلف نباتات او حیوانات دي. همدارنګه د کیمیاوي سرو څخه باید ډېر استفاده ونه کړو، ځکه کیمیاوي سرې هم زموږ او ستاسو اوبه ککړوي. موږ او تاسو خو به د زراعت د زیاتولو په خاطر یا د ښه حاصل د لاسته راوړلو په خاطر مختلف کیمیاوي سرې استعمالوو، او دا سرې زموږ اوبه او زموږ خاوره ککړوي. اوبه او خاوره هم ککړوي. همدارنګه موږ او تاسو د نباتاتو د امراضو د له منځه وړلو په خاطر مختلف دواګانې استعمالوو، درملونه. دغه دواګانې یا درملونه باید زیات استفاده ونه شي، ځکه چې دغه درملونه هم بالاخره زموږ خاوره او اوبه ککړوي. د طبیعي منابعو په ساتنه کې مهم دندې لرو، نو خپل دندو ته باید په جدي توګه متوجه سو، تر څو چې زموږ طبیعي منابع ضایع نشي، له منځه لاړ نشي او د هغه ذخایر کم نشي. نو زموږ اوله مهمه دنده دا ده چې د فوسیلي سونګ نه کمه استفاده وکړو، یعنې د ګازو، نفتو، تیلونه، ځکه چې د ډېره استفاده هوا ککړوي، اوبه ککړوي، خاورې ککړوي. نو د ده په ځای کوشش وکړو چې له هغه انرژي یا منابعو نه کار واخلو چې هغه نوي کیدونکي دي، لکه د باد انرژي، د لمر انرژي او د اوبو له انرژۍ څخه. همداراز ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي سرې استعمال خو ضرور دی،
لکن کمه استفاده وکړو. ډېر کوشش وکړو چې له طبیعي سرو نه یا له حیواني سرو نه کار واخیستل شي، ځکه چې کیمیاوي سرې زموږ او ستاسو صحیح ده چې زموږ زراعت ته دفعتاً همغه فصل ته ګټه رسوي، خو نور زموږ خاوره ککړوي، زموږ هوا ککړوي. همدارنګه ګرانو له درملونو څخه د آفتونو د زراعتي آفتونو په ضد باندې موږ او تاسو مختلف دواګانې استعمالوو چې د استعمال باید ډېر کم شي، چې ډېر اشد ضرورت ورته ونه لرو. استعمال باید ځکه کم شي چې دا زموږ او ستاسو بیرته اوبو ته ځي، هوا ته ځي او زموږ اوبه، هوا او خاوره ککړوي. یو کس ته ګټه رسوي، نور سلهاو ته ضرر رسوي. همدارنګه ګرانو د موادو دوران ته باید جدي توجه وکړو، ځکه موږ او تاسو د موادو په دوران کې رول لرو. په طور د مثال د کاربن په دوران کې که چیرې نه نوي کېدونکي فوسیلونه ډېر استعمال شي، لکه ډبره سکاره، نفت، تیل، کاربن ډېر فضا کې خپریږي، نو دغه زموږ او ستاسو نباتات د دې د جذب توان نه لري، په نتیجه کې هوا ګرموي او هوا چې ګرمه شو بیرته زموږ منابع لکه واورې او اوبه له منځه وړي. یعنې واورې ویلې کوي، هوا چې ګرمه شوه سیلابونه راځي، خاوره له منځه وړي، هوا ککړېږي، اوبه ککړېږي پکې، نو کم استعمال شي. د ځنګلونو، کانونو او اوبو په ساتلو کې موږ او تاسو باید قوانین ولرو او دغه قوانین باید پلي شي، ځکه چې که قانون نه وي خو هر څوک ځنګل ته ځي ونې وهي. د ځنګلونو په ساتنو کې، د اوبو په ساتلو کې، د اوبو په استعمال کې، د ځنګلونو په استعمال کې، همدارنګه د کانونو په ساتلو کې، ځکه د اوبو کان هم یو مهم کان دی، د اوبو ذخیرې مهمې ذخیرې دي، دا باید وساتل شي. ځنګلونه باید بې ځایه قطع نه شي. او همدارنګه د نیالګو او بوټو کرل دا یو ضروري خبره ده، ځکه چې هم هوا تصفیه کوي او هم موږ ته زموږ زراعت ته ګټه رسوي، د خاورې د له منځه وړلو مخه نیسي. نو زموږ او ستاسو دا دنده ده چې د خپل طبیعي زیرمو چې زموږ ملي زیرمې دي، زموږ ملي شتمني ده، د دې په ساتلو کې په فردي ډول هر یو مسؤلیت لرو او بیا په کل کې زموږ دولتونه، زموږ مسؤلین ډېر لوی مسؤلیت لري د دې په ساتنه او حفاظت کې، ځکه چې یو طبیعي شتمني ده او ملي شتمني ده، د ده په سم استعمال کې موږ ته ګټه رسوي او په غلط استعمال کې، اسراف کې ټولو ته ضرر پېښي. نن موږ او تاسو څه ولوستو ګرانو زده کوونکو؟ ځنګلونه او د طبیعي منابعو ساتنه کې زموږ او ستاسو دندې. ځنګلونه څه دي ګرانو زده کوونکو؟ زموږ او ستاسو شتمني ده، ملي شتمني ده، یعنې د ټولو شتمني ده. یو کس حق نه لري چې د خپل کور د ګرمولو په خاطر، د سون د توکو د برابرولو په خاطر ځنګلونو ته لاړ شي او ونې قطع کړي، دا حق نه لرو، ځکه ځنګلونو کې حیوانات ژوند کوي، ځنګلونو کې نباتات دی، ځنګلونو کې مختلف د درملونو بوټي دي چې دا باید وساتل شي. موږ او تاسو په نورستان کې ځنګلونه لرو، په پکتیا کې ځنګلونه لرو، په کونړونو کې ځنګلونه لرو. د دې ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو دنده ده او دا باید وساتل شي، خاصتا په دې کې د حیواناتو او د ټولو ژوندیو موجوداتو او نباتاتو ژوند پکې پروت دی. لکه تاسې په تېرو لوستو کې چې وویلې چې حسیني قازونه په ډنډو کې ژوند کوي او په ډنډ کې هګۍ اچوي، په ډنډ کې بچي زیږوي، نو که هلته ډنډونه نه وي خو له منځه ځي، موږ یو نسل له منځه ویوړو. د دې په ساتنه کې باید موږ او تاسو کوشش وکړو او څو مهم دندې زموږ او ستاسو دي د ټولو، چې یو باید د فوسیلي سونګ نه کم استفاده وکړو، د ډبرو سکاره، تیل او نفت ګازونه، د په ځای د لمر انرژي، د اوبو انرژي او همدارنګه د اوبه، باد، لمر، له دې دریو انرژیو نه چې نوي کېدونکې انرژي دي باید کار واخیستل شي. کیمیاوي سرې کم استعمال کړو، د نباتي آفتونو پر ضد باندې درملونه کم استعمال کړو او د هغه په ځای شی زیات کړو، د بوټو کرل زیات کړو، د ځنګلونو ساتنه لپاره قوانین وضع کړو او قوانین عملي کړو.
نو په دې ترتیب باندې زموږ او ستاسو طبیعي منابع ساتل کیږي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. اوس خپل کتابچې پرانیزئ او کورنۍ دنده ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، تاسې به د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دندې څه دي لیست کړئ. د یو فرد په حیث زموږ او ستاسو دندې څه دي چې طبیعي منابع او سرچینې څنګه وساتو. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. نور مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.